زیاتره کسان مې پوښتي چې همدرده ستا له نظره د مور و پلار ارزښت څومره دی. زه عمومي خبره نه کوم، زه خپل د ژوند خبره کوم. زما مور د مو معسل په څیر همیشه زما په هر رقم وضعیت، زما په هر حالات کې همیشه د مو معسل په څیر خوږه، داسې خوږه چې زما د ژوند په هر څه کې لکه عسل چې که چای ته ورچې، که اوبو ته چې، که نور شیانو ته چې اصل همیشه مو معسل خوږه وي. زما مور همیشه همداسې ارزښت زما په ژوند کې لري. پاتې سو د پلار اړوند، پلار زما په ژوند کې د پولاد په څیر دی. هیڅکله لکه پولاد چې زنګ نه کوي، زما پلار هم زما په اړوند هیڅکله کم فکر نه کوي، کمه هیله نه راکوي، کم قوت نه راکوي. یعنی همیشه مثبت هیله، مثبت طاقت، قدرت، هر څه چې دی زما پلار ما په ژوند کې راکړي دي ماته. زه فقط همدومره وایم چې کیدای سي د نورو ځوانانو په څیر ما د خپل مور و پلار لپاره هغه څه په اقتصادي لحاظ نه کړي لکه نورو خلکو چې کړي دي، مګر زه یو ویاړ لرم، وایم که چیرې ورځ د آخرت وي، ورځ د حساب وي، نو ما د خپل مور و پلار لپاره هغه څه کړي دي چې په هغه باندې به خدای تعالی دوی ته لوی اجر ورکوي. یعنی په ټوله کې درته وایم، ما د نورو مور او پلرونو یا د نورو د اولادونو د ژوند بقا غوښتې ده او د هغوی د ژوند د بقا لپاره مې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي، حتی تر دې اندازې چې په ځلونو مې د مرګ خولې ته ځان ورکړی، په مرګ سره مخامخ پاته سوی یم، حتی مرګ مې له نږدې حس کړی دی، مګر بیا هم شاته نه یم راغلی، بلکې د نورو پلرونو د نه بې اولاده کېدو لپاره مې خپل نهایي هڅه کړې ده. او نن شکر دی که داسې وګورو دا وطن ټوله یعنې ښکلا ده، دا اروپا او لندن او بل ځای نه دی، یعنې دا شاوخوا چې تاسې وګورئ دا ټوله افغانستان دی، دا غرونه او دا شان، یعنې هر څه ښکلا ده. او دا د هغه مبارزو نتیجه ده. که دا مبارزې مو نه وای کړې، هر چا به تر خپله وسه وژلی او هر چا به د خپلو وژنو او خپلو ګټو ته ادامه ورکړه، خو لا خپلو اصلي هیلو ته نه یې رسېدلې، بیا به هم خپله انساني هڅه کوو او مخته به ځو. مننه.